نه به دا موټۍ نه سوکلی شو په ټانګو کې اوبه به یې ځان له ډنډو نه راوړلې په بانګو کې او ناوې به پیدا وه یا به یې وړله په زانګو کې او پڼې به یې د تیلې وي نه سینډل نه به یې بوټانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په یوه او په یوه نیمه به یې د جونې لوپټه وه کارتوس به یې د غوږین ټوپک په 2 روپۍ ګټه وه روپۍ ګزمه مارکینو په 15 پاوه یې لټه وه د خطې به یې تڼۍ وي په اوږه باندې ګریوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او شل پې لګېدلې د واده چې څه سامان وو په شل باندې جوړه وه چې د شال سبې الوان وو په شل باندې اوږۍ وه په 40 باندې پیزوان وو په شل باندې 15 وو ټولې شپږ شلې تاوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او یې بیا کولې غاښولو سبی کار وو پړي به یې غښتل چې په باران کې به اوزګار وو خوړلې به یې سپېرکۍ چې به په دړ باندې بیمار وو نو په هر کلي بازار کې به د دومره ډاکټران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او کال په کال به یې جاړ کول یوه میاشت به یې پریز وو په هغه زمانه کې دا قانون چې د انګریز وو په منډه به یې تازي نیو د خپو نه دومره تیز وو د پیر بابا دلبار ته به پیدا تله چې هلکان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او ترکان به په ترخستې جوړول چې به لرګی وو کاسه به یې د لرګي وه که څمڅۍ که خانکۍ وو د جام په ځای کنډول وو نه سیلور نه به یې ډیچکۍ وو نو طالع به په تالو کې مشهور د کالو خان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او مشنګ که به مسور پخول به په کټو کې د هغه چا کډي وو چې کېدل وله پټو کې د پیو خرڅول نه و شاربل به په چاټو کې نو ساده ساده خوراک کې به د کوچو ډېر شوقیان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او وربشې زنانه به یې ټکولې په بغلو کې چاپېره به یې غرمو ته ګرځولې په شکرو کې میچنې به یې کولې په ډیوه باندې تیارو کې نو زانګو کې به یې جړل ورته چا چې ماشومان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په 2 یا په 3 باندې به په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په ته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو په 2 یا په 3 باندې به یې ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په څوک به یې ماتوله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په موټي کې نیولې شو چې ګیره به یې وړه وه هفته پسه جامت وو د لایي څه به یې اړه وه که شل سیردانې وي خواروا به یې پرې مړه وه د دې خلکو نه ښه وو هغه وخت کې که نه یان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او د یو څه به کوداله وه د 2 څه به چاري وه پټي کې به یې کوله چې به هر څومره خواري وه د سیل مې به لګیا وو چې په کور کې څه نپري وه نو یوه میخه به یې ساتلې وه په کور کې 2 به یې غوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او نه د زنانو په لوپټو باندې شیشې وي پړونه یې د خانتاو د به یې غاړو ته ریشې وي د تمبل څه به یې لوبې ویلې نه دا تماشې وي نو تملونه به یې ډولۍ سره وهل دا به ارمان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او د پیسه چې خټکې وو په پیسه به یې هندوانه وه په 6 پیسې مزدور داسې ښکلې زمانه وه ګاڼۍ به د مزدور دپاره دې کارخانه وه خوشحاله خوشحالي وه نه به یې غم نه به یې خفګان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او هر څه به ښه ډېر وو ډېره ښه به یې ګزاره وه روزګار به یې پرې روان وي چې د چا زمینداره وه په 6 روپۍ جرب به اوسه ځمکه اجاره وه نو د صدق زمانه وه زه کویم چې صادقان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او سرمن
سرمن به سوی کړی و جوړ کړی به شاخیلو د چت سره به لازمن پارکو کې غلبیلو برګو کې به ساتلې د خاخو سره شپېلو چې واڼې به د ولي نوم د هغو بوس بادیانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او ساده ژبه پښتو وه چې حساب ته به رقم ویو اسپې ته بګۍ ویله ټانګې ته به ټمټم ویو او دومره سادهګان وي چې د سر په در به دم ویو قان ته به زیړی ویو پرې کولو له مولیانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان